د مجاهدینو او ډاکټر نجیب الله د حکومت ترمنځ د ملګرو ملتونو مرکچی بينن سېوان وایي رښتیا دا دي چې ډاکټر نجیب الله د سولې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو. هغه له یوې رسنۍ سره په تازه مرکه کې ویلي نجیب به ویل زه د نه یم خو دوی د سوله وکړي. هغه حتی د سولې لپاره خپل مرګ ته تیار و. بينن سېوان زیاتوي ډاکټر نجیب الله سره خپل خلکو خیانت وکړ. د په باور افغانستان کې باید د افغانانو په مالکیت سوله وشي او هیڅوک له بهره پر دوی سوله نشي تحمیلوله. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي له ډاکټر نجیب الله سره بهرنیانو یو شمېر خپلو ملګرو یې نازواني وکړه او د هغه د سرتاسري سولې د راوستو د پلان مخه یې ونیوله. دوی وایي که چیرې هغه وخت ډاکټر نجیب الله ته وخت ورکړل شوی وی او د هغه د روغې جوړې غږ ته لبیک ویل شوی وی افغانستان کې به سوله وای او د میلیونونو انسانانو ژوند به ژغورل شوی و. طالب باید په دې وپوهېږي چې دا اصل سره جګړه وکړه د څه لپاره د دین حربایل پکې له لاسه ورکړې ده. جګړه یوازې د ګاونډیانو په ګټه د دې جګړه تمامه شوه او نور باید دې کېږي له خپل ملت خپل دولت او خپلو ارزښتونو سره نوره پخلاینه وکړي او افغان حکومت باید هم په دې وپوهېږي چې سولې تر اخري پړاو خپل ځان را رسولی یوازې د قدرت او د څوکیو او د ځینو مفاداتو قربانۍ دي چې باید ورکړي. د چارو شمېر نور کارپوهان وایي تاریخ بیا کټ مټ تکرارېدونکی دی ځکه ولسمشر غني د سولې لپاره هره قرباني مني ان له وخت څخه مخکې ټاکنې مني او له خپلې نوماندۍ هم تېرېږي خو بیا هم یو شمېر کړۍ یې پر وړاندې درېدنه کوي. دوی زیاتوي له اوسني حکومت سره بهرنیان هم نازواني کوي او د افغان حکومت د کمزوري کولو هڅه کوي. زمونږ د نجات لاره یوازې مجاهدین راتګ ده او داسې فکر نه کوو چې مجاهدین راځي او سره قم کابل په بل مخ اړوي او ټول د تاسیسات زیربنایي جوړ کېږي. نو اوس هم عین قصه روانه ده. د جناب ډاکټر صاحب غني د سولې طرفدار دی په داخل د نظام کې مخالفین ورسره شته دي او هماسې چې پخوا پرچمیان دوه ډلې وي اوس جمعیتان هم دوه ډلې دي چې یو ډله طرفدار نظام دی د فعلي ډاکټر صاحب غني او بل مخالف دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم غنو افغانانو د افغان سولې د پخواني مرکچی بينن سېوان تازه خبرو په اړه څرګندونې کړي او لیکلي دي چې له تیر څخه باید عبرت واخیستل شي. دوی زیاته کړي د ډاکټر نجیب الله د سولې پلان له شنډېدا سره 25 کاله جنگ دوام وکړ او که دا ځل بیا وسلوال طالبان او یو شمېر سیاسیون د سولې پر وړاندې خنډ واقع شي افغانستان به یو بدترین ناورین ته ننوځي. د افغان سولې په اړه د بينن سېوان تازه خبرې په داسې مهال کېږي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو سره سم هیواد کې جګړو زور اخیستی او وسلوالو طالبانو هم د سولې خبرې ځنډولې دي.